السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم، د خوردې متعلق پوښتنه کړې ده چې د خبرو څخه خوردې راخیستل، هغه یا په کور کې ځړول یا دا خورده لږ اوبو ته ور اچول، هغه اوبه بیا څښل، دا د شریعت د نظر څخه څنګه دي؟ بعضې خلک ورلره شرک او کفر ورته وایي. محترم، هغه خلک چې دغه د شرک او د کفر ټاپې لګوي، هغه بیا له هغه دې ته په عذاب دي چې د مسلمانان څنګه کافران کړي او څنګه یې د اسلام څخه وباسي. الله دې مو د هغو له حالت څخه وساتي. پر دې مسله باندې مخکې موږ ډېر پراخ په وضاحت سره بیان کړی وو، داسې اوس هغه میسج زموږ څخه نشته زموږ سره، خو دوباره به بیا د مسلې ته په مختصر انداز باندې بیان ورکم. زموږ د دیوبند د اکابرو څخه مولانا مفتی محمود حسن گنگوی رحمت الله علیه مبارک دی، هغه په خپل فتاوا کې دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. فتاوای محمودیه جلد اول صفحه 308 قبر کې مټي سي شفا، د قبر د خاورو څخه شفا حاصلول. هغه د سوال په جواب کې وایي الجواب حامدا و مصلیه، اصل شفا دینی والی الله تعالی ہے، اصل کې شفا ورکوونکی الله دی. هغه د یو حکیم یا ډاکټر د دوا په ذریعه سره وي، یا که د یو عامل د تعویزګر د تعویز په وجه سره وي، که یا د یو بزرګ د کرامت په ذریعه سره وي چې هغه خاک قبر وغیره څه شفا و انسان ته حاصل سي. دا ټول د الله په قدرت دي، دغه ورلره اسباب دي. نو که په دې عقیده راخي چې د دغه ولي د زیارت خاوره دا د دوی کرامت دی، د دې په برکت به الله ما جوړ کړي، نو دا عقیده صحیح او درست دی، دا عقیده صحیح ده او په دې کې څه د شرک او څه د ناروا گنجایش نشته. هغه که د ولي څخه وي، که مړی وي، که ژوندی وي، زنده ولي وغیره یا مرده، هېڅ پروا نه لري. البته که په دې نیت راخي چې معله نه جوړي، د دغه ولي د قبر خورده مې جوړي، دا نو هغه شرک اعظم دی. هغه سړي دوا ته دا عقیده وي چې معله نه جوړي، دوا مې جوړي، دا هم شرک دی. که د زیارت خاورو ته دا هم شرک دی. او که عقیده دا وي چې جوړونکی الله دی، خو دا اسباب دي، نو په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. فتاوای محمودیه جلد اول صفحه 309 چې زموږ دیوبند د اکابرو څخه دی. نو له بعده مرغه اوس خو داسې خلک هم راوتلي دي دا مالګه له شرک بولي، خاور خو له هلته علاقه. الله دې رحم وکړي، الله دې فضل وکړي. دا خلک پر دې مؤمنانو باندې بدګمانه دي، خپله د شرک ماده کې پکښې دي چې مؤمنان هم په دې عقیده ورځي چې الله یې بولي یا خدای بولي. هېڅ کله څوک مړی خدای نه بولي، هېڅ کله د خدای په نیت نه ورځي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.